السلام علیکم ملګرو څنګه تاسو ټول ښه نن مې دله داسې یو ویډیو وروړی د امید دی ستاسو به ډېره خوښیږي دا د توتي ګل د یوټیوب په دنیا کې داسې یو کرکټر دی چې د ماشوم نه والې تر لوی پورې ټول دا کرکټر پیژني د هغې یو ویډیو مې دله وروړی د ډېره ښایسته ویډیو ده او هرر ویډیو ده د بلاګانو امید دی ستاسو به ډېره خوښیږي راځئ چې تاسو یې وګورئ او زه یې وګورم بیبی څه شوې دا اوس وګوره خدای خبر چې بیبي بیا چېرته تللې ده هغه د ناسته ده ځان یې داسې غلي کړي دي صبر وکړه ښه ځم لکه پټ پټ درځمه د پرپټوانو شانتي بیبي داسې دې ځان غلي کړي دي ای بیبي بیا پاسه مړې چیرې راواله سم وږې شوي ما بیبي تا ته وایم بل چاته خو نه وایم دلته څوک دي نورو ای بیبي ځان نه هسې ناوې مه سازوه ښه ته اوس بوډۍ ښځې نو که داسې ته ما ته مخ نه ښکاره کړې زه بې دله ښکاره کړمه ولې توتي ګله بچې بیبي ښه ده چې راغلې بیبي زمونږ دې کور کې بیبي پیریان ماماګان دي څه پیریانو دا دې څه وي بچې ما ټول عمر پکې ما تېر کو ما خو د روسه پورې پیریانو نه لیدل دا څه پیریان دي بچې بیبي هغلته ما وې که ته ناسته یې که نه چې څنګه ورغلم بیبي او څنګه داسې مخ راواړو بیبي یا بچې دا ستا چېرته پړه کې یاره پرته رئیس هم نشته نه بیبي نه اړه کې مې یاره نه پرته بیبي ما په خپله ولیدو ریانا ګورې خیال کوه داسې ما ته مخ راوړه داسې یا بچې دا ته څه کوې یا بچې دا ماشوم مه یاره ځان د سړی جوړ قسم نشته نه بیبي زه دروغ نه یم وکړه بیبي ښه زه سره مخکې کېږم ته مخکې شه ځه ما سره خواخوا کې ګرځه ښه ریانا ته هم راسره ګرځه یاره وایم د دې هلک پړه کې سیاره غونته کېږه بېګا یم एकदम چغه کړې لږ ورته ګورم که ټیک نه شو نو بیا ورله څه سخت تعویض کومه وای بیبي دا ځمکه څومره ګرمه ده او که نه بچې چپړ دې مو ونه چولې قاري صاحب نه دی راښته او که نه را روان دي بچې السلام علیکم وعلیکم سلام څنګه قاري صاحب ښه موږ خو قاري صاحب ستاسو ځای ته درخته وو خو دا ښه ده چې مخې له راغلې خیر هو خیر چېرته دی قاري صاحب بېګا نه دی د شپې په دې غوږونو کې مې داسې چغې والې کېدې یرولې مې اوس چې سار شو که نه باران و او ریان سترګې وغړولې او موږ هم راپاڅېدو نو قاري صاحب دا کور لوښي د ټول راته په انګړ کې پراته وو او اوس چې په دې ساعت راتلو که نه قاري صاحب نو بیبي جامې یوړې په الماره کې کېښودې په کوټه کې او چې هم کتل جامې بیا एकदम روتې وې په انګړ کې پرتې او قاري صاحب په شین اسمان په رڼا ورځ نن به د تیلې والو او هسې بېڅه پې اور بل شو جامې ټولې وسوځېدې او که نه قاري صاحب زموږ په کور کې څه بل شانل شروع دی تاسو یې سپیکر مه کوئ که غر لوی دی په سر یې لار ده الله به خیر کړي ښه قاري صاحب که تاسو موږ سره لاړه کړه نو ډېره مهرباني به ستاسو زما خو څه ضروري کار و خو چې ستاسو یې مسالې ته مې وکتل نو لاړ به شو ښه جي راځئ چې ځو او پیریانې واقعي تا سره زیاتې شوې دي پیریانې بابو ما نه دا غلطي شوې ده خو ګورې ما په قصد نه دي کړي که ما ته لږ هم پته وه که نه چې دې بوټه کې تاسو ناست یې نو ما به چېرې هم دا انګار دې بوټې ته نه واچولې خیر دې ما معاف که بیا به داسې نه کومه او که نه پیریانې زما بچې ډېر سادهګانې نه پوهېږي د هغوی په زیات نه زه معافي غواړم خیر دې موږ معاف که دې چې اوس زه رونیومه او په اور کې اوسېږم نو ته به ما معاف کړې دا ښه ده چې زما دا زوی بچو خدای مړ کړو نو بغیر د مرګه مې بیا نه پرېښودو خیر دی اوس یې معاف که دا سادهګان دي آینده دپاره به بیا داسې نه کوي دا مور به وله زه پوهېږم دا به
بیا بچو ته خیال ساتي. خیر دی پیرانه بابو بس اوس می تاسو ولیده کنه بیا به ډیر زیات خیال کوم بیا به خیر دی بې ځایه داسې کاڼي ماڼي منولم او انګار منګار هم بې ځایه نه غورځوم او ریا نه هم پېښ شو دا دي دی به هم داسې چل نه کوي. پیرانه بابو ما انسان نه چې غلطي وشي الله پاک یې معاف کوي. خیر دی ته موږ معاف کا. خیر دی کنه ها قاری صاحب اوس یې معاف کوم خاص د الله د رضا لپاره او کو آینده لپاره دا چلو کو نو بیا به د کور نه وړم. پیریانه بابو اوس هم ماف کا بعد ګله به بیا ډېر خیال کوو. ذالکا ما خاص د الله د رضا لپاره معاف کړي او آینده لپاره خیال کوه زه دلته لاړم. دا خله چې ما پې کړم الله دې تاسو خوشحاله کړي قاري صاحبو الله خوشحاله کړه. ریانا ودرېدل که نه بیا به ګورو ډېر خیال ساتي ها خیال به ډېر کوې. قاري صاحب اوس به موږ په خپل کور کې نه تنګوي که نه. هیڅ هم نشته هیڅ هم نشته. نو دا ویډیو تاسو وکتله دا د طوطي ګل چې ما تاسو ته مخکې مو ویلي چې د یوټیوب دنیا کې څه د تعارف محتاج نه دی. امید دی نننۍ ویډیو به ستاسو ډېره خوښه شوي. مننه.